वेलकम बैक اوریدونکو تاسو غوړې د اف ام 93 ماته ویل کېږي حیات ګل تعالی شاه او ماته ویل شي خان افضل کوچکوال دا ویل کېږي خان افضل کوچکوال دی دا دوه سر خړلی بدرنګ بوډاګان یا چې ګوره موږ نه بقالار شم زنانو خبرو کې ګوره نه را دانګي ښه موږ زنانو خبرو کې ډېر خوشاله یو موږ په زنانو سره چې ناسو ډېر تبه کیو حیات ګل دا سړی رانه دی غانې نوځي هغه کم لالې ویل دا قور پسې ویو نه او بالکل دې غانې ته کار ټیک د پلار پسې غلی په کانو باندې ولي د پلار پسې غلی په کانو باندې ولي خدای خبر کرو راشي وخلې د ټیکټر لاړو بیا سور شو په سکوټر لاړو بیا سور شو په سکوټر د پلارو پسې غلی په کانو باندې ولي خدای خبر کرو راشي وخلې د ټیکټر لاړو بیا سور شو په سکوټر لالا وی په نشه کې لاسو باسي شیشه کې بریتونه کړي لشه کې پرې د خیرات له لاړ شي ورته ناستې زورور لاړو بیا سور شو په سکوټر د پلارو پسې غلی په کاڼو باندې ولي خدای خبر کرو راشي وخلې د ټیکټر لاړو بیا سور شو په سکوټر لارو باسي اوربل کې لوټو وای په چل کې بیا سملی په کمبل کې د دین خبر نه وې چې ګران شي وی ټماټر لاړو بیا سور شو په سکوټر د پلار پسې غلی په کانو باندې ولي خدای خبر کرو راشي وخلې د ټیکټر لاړو بیا سور شو په سکوټر چرسی دې که بانګې دې پترخ کې بانګې دې بېشکه چې جنګې دې چاپېرتې تاویږي ما لیدلې برېتور لاړو بیا سور شو په سکوټر د پلار پسې غلی په کاڼو باندې ولي خدای خبر کرو راشي وخلې د ټیکټر لاړو بیا سور شو په سکوټر ډېر زبردست ډېر بهترین او دا چې کم دی نو جولې لاله او لاله قلندر دا لږ چې کم دی دا چونکې ډېر بهترین اواز دی او ډېر ښه شی ویلی بلاول کال کړی دا کوچکینه او فیارې موږ سره خبرې شوې وې ډېره مننه بلاول دوی خان هم کال کړی د کوچکینه دې سره د دې بچي دي سعد فاطمه او آیان علي ډېره مننه دوی خان ډېره مننه بلال خان دا خو دغه دوه ملګري دې نه علاوه ګلورین محمد کال کړی د ملکن نه دا ډاکټر تنها اواز یې غوښتی دی چې مړ شي زړونه دې مات کړي دي دا به پلی کول لازمي نه خو کوشش وکړو او دې نه علاوه سادیا دا کوهاټ نه کال کړی خو زما په خیال آنی هم بیا راغله او دا څه ورته وایي اوس به د خبرونو ټایم هم دی خو د هغې نه مخکې کالر سره خبرې وکړو یو دوه کالران که نه ښه دوی چېرته ما کوم ګانې دغ کړې زما خو سندرې سمې خوښې خو زه ستاسو په فرمایش په کالر سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام और तुम कैसे बात करते हो उर्दू में या पुख्तो में वो हम तुमसे तरफ खता करेंगे कौन है सो खबर है कभी तो कम देना ईमान हो ये भाई चले खुदा ईमान नसीब करो ایمان بچه خدا دې ایمان نصیب کا ये बच्चे प्रोग्राम के बस वेल غواړي प्रोग्राम کې ولې ټیکا وکم دی بایو باندې ته وړاندې وای دې باندې ویلې غاخره نه پریوتو غاخره واده تیر والا کنه ستاسو غاخ ډېر تنګ کو سړیا از بیا ګنداسه باندې وایې دې ټیپا دې دای په شان یو وډا سره کنه خدای پاکه دا بوډا کې بایته وي نه بوډا دی هغه ته وایي خانی ته ये बच्चे ما ته دې بای ویلو
کې ورته اور بلاو که نه دې ورته ویل چې الله یې درته داسې اور په آخرت کې درکړي لکه څنګه دې جی تاسو ټلیفون څه ورک کړی ډېره مننه کال کټ کو جی په خاندل مونږ درته غوږ کې دا یاد بل پاسې ما ته پنځه چې داره باندې ځان ډبلي ښه خورئ دا پروګرام اورئ پروګرام مې پیل ازل واورېدو کال مې هم پیل ازل مننه ایمان دا بابي چې د کومه ده او دا بای چې د کومه ده که نه هغوی خو د خندا رشته دي خو په بړستن کې کېناسته که نه او دا یو سړی دی که نه یو ښځه د یو سړی یو ښځه یو سړی دی او دا دواړه خدای مې دې نه ښه سړی کوي ای بچه ما دې خدای نه ښځه کوي دا ته څه ګټې وټې وې ما خو دلته پوره 4 کسان ناست دي پاو باندې زه پکې هغه پاو پکې ځېما هغه پاویز پکې ځېما دا خیر پکې کوي دا سیر خو خان افضل دی ای بچه دا پکې دا بدماسۍ مې زه پکې چټاکی بدماش یم دا شکر دی دا بدماسۍ مې راسئ دا خر ګاډی چلې او ما او ناوې ورته وروسته ناست دي نو بس پروګرام برابر وي خدای دې دړی کړي یاره زویه نه دړی نه دی خو د دړی سر دی سلامونه وکړم صحیح دی سلامونه وکړه هغه تروټ کې د با شاته ناست زه سلامونه کیږي دا قیصه وی هغه د کس ما خبره نه دی سلامونه وکړم بالکل وکړئ ایمان بچه چې ما زبردست سلام تاسو ته کوم او بابي ته کوم او بای ته کوم بوډا کې او بوډا ته سپیشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام الله پامان الله پامان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ تو وہی نہیں تم ہم سے اردو میں بات کرو بابا کا سلام کوما اردو میں بات کرو یار پشتو ہم سمجھ نہیں سکتے گال سنو وہی وہی تو اردو والے پشتو میں بات کرو ایسا کرو کہ تالا شاہ صاحب تو آج میں ٹائم نہ دے کہوں کہ اس کا گلا خراب ہے 25 تاریخ کو تو سے یہ روڈ خالی ہے پروگرام اس سال کا آخری سا پروگرام مجھے تھے اگلے سال जनवरी का 1 जनवरी में इंशाल्लाह ताला दोबारा प्रोग्राम शुरू करता इंशाल्लाह आप सबको मीना वालों को दुआदारी की मुबारक करना हुआ وای بچیا دا هغه دې رانه ډېر ګډوډ کو په دې اردو کې چې تا ورته چې تو سیګالې کې کوي هغه خځې څه نوم دی مړه ته چې اردو یادې زیباګل دې ډېره ګډه وډه کړه د خبرونو ټیم دی او د کار دی والله که ستا خبره خو ته ډېر نه خاندي او موقع به ورکې ستا په دې باندې بل خاندي السلام علیکم خاندي نو دې دې دا خاندي دا نه وی دې خاندي دې موقع ورکو چې دا خاندي سامری خرابېږي دا روان اخري پروګرام به 2020 کې مثلا نه ګډه وډه نه کی ها صحیح ده مکمل شاه ماما وختي څه فرمایش شوی وي دا به موږ ته نفلونه کې نو نفلونو له زور ورکه ښه ان شاء الله تعالی چې زبانه شروع کوم نو روان 25 تاریخ پورې ودرګونه کوم او دا بیانیه راشي د دې مسله به الله حل کړي ان شاء الله ایمان دې په الله باندې بالکل یو لطیفه ته کوم غاڼه لطیفه ته چې د ازمري زوی مرشي بچي د ازمري بچي مرشي ټول زناور راغونډو چې زما د بچي چا مرشي زناور ټول د یو د ګیدر منډي والے بل خو نوزي منډي والے دا هغه منګک او د ګیدر د منګک چې چرته منډي وي نولې پکې کوم دی تا ته پته نشته په دوه په ودرې دا او په دې برېت د سلاف راکوي تا ته پته نشته وایي بچا چا وجلې دی موږ پیو باسي دا څه چرته راغلی فکر واغم اے بچا دا سړی ورته واسه په خدای خیر کې چې یا خانو څه چلو چې بیا مکمل شاه ماما خبره دی جاری پوده دی جاری خبره په دې اخلاق شو چې هغه په خپل برېت لاس والے چې بچا باندې او هغه په من کې چې ها صحیح شو ډېر مننه مکمل شاه ماما پروګرام شامل دي نشه کې راځي چې دا واګانې کوم ملنګ استاد راځي په کار باندې او استاد روغ چرته لپاره هم دوه کاته نه پر کوم استاد د چټوال چرته لپاره کی جګوان یاره مکمل شاه ماما دا نمبر روان پروګرام له سم علی کو چکوال براته کو چکوال ما وخت ویل ما میاشه څه چې نو په کې جبل خري زه ورته خېدې کو چکوال څه وې نه خپه بشي مې نه لا سیب خو سبيغي مو مال کار راځي
خو دا کیچکوال ورته مه وایه او کنه ډېر دې ګډ وډ کړم تارکا صاحب په ایماندارۍ په فیسبوک بیا بله شپه وکتل ستا دې پرسنالي ته زه سیاریان شوم خپلې پکول دی بیا سپین دی دا زه څه بدماش نه یم خو زما سر ګنجې دی ځکه دا پکولونه په سر وم یس بیا دا زما نه دا پکول اخیستی دی خو د ابې پته نه لګېده چې دا چېرته کوې وایي بیا دې ابۍ طرف ته ډېره خپه مه وکړه خوجه ښځه امین دا زما د پرسنالټي نه مصروفه شوې ده که نه په فیسبوک کې کتل هم متاثره شوې مکمل چا ما په دې کې خبرې وکړه ما ورته ویل زه بدماش نه یم پکول پردی په سرې او ایمان چې ښه ایت ګوله تا به ډېر ډېر خلک د فیسبوک د لارې اوري د چینل په سیټ باندې او د ریډیو دلبر آرجز ګروپ زمونږ په یوټیوب باندې چینل دی او هغه تاسو سبسکرایب کړئ هغه تاسو خبرونو کې ایت ګوله صرف یو منټ پاتې یو کال والا او بس به نه کال یو منټ کې خبرې نه کېږي ضروري نه دی عام خبرې کې وکړه ها د خبرونو ټایم شو ټایم دی بازار ما څه خبره یو منټ مخکې نه وایا یا بچا څنګه مخکې و دې 12 بجو ته خلکو ډېر غوږونه یې ښي اوبه تاسو له موږ د خوریم نشو جي اوبه پسې به تاسو که پاسې نو تاسو به ټوله مخ کمړه کوئ صحیح ده بیجم پلان که دوه خبرې وکړه زه درلم ٹھیک دی بس خبرونو کې لږ مونږ ټایم دی او خان افزاره کار دی ټیک دی خو لږ ناټیکه دی ته پکې ځان اندې پکې غیب کو ښه خبرونو کې ټایم دی او مونږ غواړو چې خبرونه دغه سٹارټ شو السلام علیکم دا ریډیو دلبر دی چې تاسو اورئ خبرونه اوس کې نه غټ غوږونه د ټریکټر او د ټرالۍ په نیټه په پریوتلو په اقلا معلومات د کبابو په کړي کې د پیشوګانو غوبل د سارو په میله کې د میخي سری کېدل د کباړیانو د عوامو په منځ کې جګړه د سیرو په یو دکان کې د بوډۍ ښځې د خوشحالۍ اظهار د موټرسایکل په اکسیډنټ کې یو نوموړې پیښه مخې ته راغلې ده دې خبرونو تفصیل موږ ته راکوي نیازلي ګوچکوال او اوس د خبرونو تفصیل د شمو یو ټرالي د جینۍ کور نه ته چې کمې په شمې وړلې ټرالي بې قابو شوله او نیر ته یې مخه وکړله چې په موقع باندې پکې 14 بوډاګان زخمین شول ډرایور په تېښته کې بریالی شوی دی او د واده نیټه یې بدله کړې شوې ده چې په دې باندې د واده زلمي د خفګان اظهار کړی دی نن د جمعه خان میکلی کې د کبابو په یو کړي کې د پیشوګانو جنگ شوی دی چې په دغه وجه باندې د کلي ټولو خلکو راوتی دي او د کبابو د خوړلو نه انکار کړی دی چې د ماښام ناپس د خپل کړی سمبالوي د کلي خلکو د کبابو د خوړلو نه انکار کړی او د کبابو د کړی مات کړی دی یعنی د پیشوګانو جالۍ د اغازې نه ختمه کړې ده نن د تنګي په میله یعنی د خیلی په میله کې یو میخه سیرې کړې شوې ده چې ځان سره یو د چولو والا هم زخمی کړی دی او د سبزی والا ځان سره په پړي کې وړی دی مالک اوس ناست دی میله کې او خلک تیتا وان غواړي اخرکار په دې باندې فیصله شوې ده چې میخه دې پرېږدي او په دغه وخت مالک ته اټ اټیک شوی دی او بورخه شو د کباړیانو او د عوامو خپل منځ کې په دې خبره باندې جنگ شوی دی چې کباړ والے ویلي هر یو سیز نرخ زیاتیږي خو زمونږ کباړ نرخ اډوله اوچتیږي نه سخت کال به موږ نه خدای راستي که څوک جورابه په خپو کې دا خبره یو بوډۍ ښځې دغه وخت کې منځته رښتلې ده کله چې د هغې چیلې د کباړ د وجې نه مړه شوې ده هغې ویلي دي چې هر کال به موږ خپلې چیلې ته کباړ اچو خو چې سخت کال هړتال شوی دی نو موږ یوه بوجۍ هم نه ده اچولې د
د سیرو په یو دکان کې یو زنانه عجیبه کار کړی دی. د زوی د واده د پاره یې سود سودا کوله چې د ډېرې خوشحالۍ نه د پیسو سیرا په غاړه کړله او کور ته را روانه شوله. په ټوله لاره یې سندرې ویلې. د دې نه چې اقرب دین ماما خبر شو نو خپله کونټۍ را واخیسته او په بوډۍ باندې ګزارونه وکړل چې یو وخت پی ماته د اوس دلته موږ سره په چینل کې ناستې ده. نن یو موټرسایکل او د چینجۍ په خپل منځ کې اکسیډنټ شوی دی چې پکې هېڅ قسمه نقصان نه دی شوی، خو د سایکل په سازېدو او د چینجۍ په سازېدو باندې اوس مصریان نه پیږي او د خپل دکان مخې ته یې ودرېولي دي او صرف دا یې پې لیکلي دي مه ګوره چې نه سوځي. اوس د موسم حال سبا له به انشاءالله لمر راخیږي او که راونه ختو نو بیا به وریځي او که وریځ و نو خپل پوګونه په پلشټکو کې پټ کړئ. خپل ماشومان د یخنۍ نه بچ ساتئ او که چېرته بچ نه ساتئ نو بیا د کباړیانو نه ولې غټ بلینونه والئ چې په هغې پوزې پاکوئ. تر دې دمه خبرونه ختم شو. د لوی الله په امان. دا خو ملګرو خبرونه چې تاسو ته خان افضل کوچکوال یعنې ما په خپله باندې وړاندې کړل. د تندو مزاح نه ډک ډک خبرونه. عیدګل تالاشا ته ډېر زیات بیزي که مایک طرف ته را مخامخ کېږي. ما سره اصل کې غم د دې کمنټسو کوم چې ملګرو کړي دي ما چې دا زه دلته سیټینګ کوم پته نه زما آی ډي نه کولاویږي پاسورډ یې رانه پته نه ګډوډ شو. عیدګل ټیک ته هغه پورې به تا ته پاسورډ انشاءالله ویزا ته کړم ما ته وایي پاسورډ دې غلط ورکړو. چېرته ویلې دې دغه والا کمپیوټر والا هغه جینۍ چې به کوي چې هغه مکتوبه نمبر کسی کې استعمال مې نه دا خو یې نه وی نو ما خو نه اورېدو. یا بچې دا ټنګ ټنګ یې کېده میک طرف ته مخامخ شه. ګورو چې موږ ته دې ټیم کې په لاین باندې څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. मेरी आंखें भी मुझसे रोज सवाल करती है. ورګز بیا زه پاسم تاسو دا شاعري واورئ. हयातगुल वाला जी मेरी आंखें भी मुझसे रोज सवाल करती है. आखिर क्या है उस शख्स में जिसकी वजह से तुम मुझे रोज दगा देते हो. अस्सलाम वालेकुम. आय हाय वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सपना सिंह बदरंगी आज तो लोग करेंगे زه خو دا ویسټ انډیز شهزاده یم او دا اوس خو بدرنګ بیوټي کریم هم یوز کوي. نه اوس زه هغه بیوټي کریم تبخې نو بس بدرنګ بیوټي کریم یې نه تبخې خو ګوره تبخې خو موږ له روټۍ پخې او چې تاسو ګرله ډېره زیاته خرابه ده حیاتګل. دا ټول ستاسو دا وچې سترګې نه دي دا د دې د نظر کمال دی. خلک اکثر په میسیجز کې وایي کالز کې وایي ډېر ښکلی اواز دی نو بس هغې زه تباه برباد کړم. نو بس اوس موږ څوک چې تاسو له خدای پاک دومره حسن درکړی عقلمند کو اشاره کافي ده. بالکل پیږي هغه خو نه دی. بالکل لکه زه پیږم چې تاسو کومه خبره وکړه نو دا هغه الټه خبره وه. نه ریلي حیاتګل بای خري شو یو بل خبره مې درته کول غوښتل. زه اکثر تاسو لایف ګورم کنه نو تاسو اني ټایم موبایل کې دي نو زه د حالات سره باندې دا وایم چې تاسو دې نه موبایل والے چې تاسو د څوک میسیجز ټیچر ته مونږ هم نه ورکړی پټه یا بچا زه په دا ټنګ ټنګ نه پیغام سره دونه قسمت زمونږ نشته دا چې مې داسې تیر شو. سپنا هم زمونږ داسې قسمت نشته د برنډې سیکلي و دا جمع مرانه لاړه د برنډې سیکل نه د ګاڼۍ ریړه وایا د ګاڼۍ هغه دغه هم ځامبېل یم نه دا څه لیونیان دي او دغه کوي دا څه ورته وایي چې ریپلای ورنه کړم بیا راله په مریض ورکوي داسې. سپنا په پروګرام کې لطیفه بالکل لطیفه درته کوم خو یو بله خبره حیاتګل نن چې کوم دی که نه نو لکه داسې کوي زما سیډ سانګ ډېر زیات خوښي خو نن پته نه لګي زما داسې بومباسټک ټایپ سانګ اورېدو ته ډېر زیات زړه شوی دی. لکه څه یو زوی دا دې مني کې دغه شان دې کېږي منې دی که چې شی دی زوی ته ورته ویوه او جمي کې لکه داسې اسماده ته ټایپ سانګ
مست غاني کنه او کنه دا مست ده خو نه زویا هغه شان غاني مزه نه کوي د اسماله ته ورشان سیټ سانګ اوري هغه زبردستی سړی په مطلب کې شي لکه زما خو سیټ خوښې خو یره دې بس یو ټریک دی کنه ولا هغه ډېر د دغه دی دا څه ورته وي هغې کې داسې دوکړی درزولې ده که نه چې دې ما ته وایي دا څه کم ده دې کې څه وایي ما یې زه پرې نه پوهېږم خو بس دې دوکړی ته توبه خدای موږ هم دغه ډنګ ته پراته یو زویا لطیفه شامل کا لطیفه درته کوم دومره خاص خو رانه نه راځي خو بیا هم هغه فارملیټي به پوره کړم ښه داسې کړي که نه چې دوه ملګري دي یو ملګري بلې رسټورانټ ته ځي اور بار به لرې خطا کوم کورونه سره ښځې اوازونه راتلل د شپې اها ورته وایي چې یو که نه ما بیا بله شپه مې ښځه ټوټه پرېوتې وه نن به یې روزه کې چې اواز چې رانه وي زه دې په خپله هم یم خبر د کیناړو له اواز نه دی راغلی और उस माता सलाम समाई करता हूँ या शकील अहमद अंकल फैसल सदोस उमर भाई टोले के जमात में ढेर ज़्यादा सलाम वालेकुम सलाम और संग बड़ा तो जरूर चाहिए और है कुल नेक्स्ट टाइम बड़ी गोरी वेट को हाँ दिन खुद रात हमारे माही माही तक रहते गोरी गोरी जले न राज او دا خو مې اراده شته ना गोरी खामा हाँ बड़ा जी सही ना هذا صحیح ده ان شاء الله كده الله فمان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دریواړه په خیر راغی او په خیر راغلم وای بچیا دا دې پکې یاد نکړم ما دې څه دغه کړې دې چې دې پکې یاد نکړم او تا په کې تا ته نیمګړی سلام وای دې کې خبره کې ګوتې ما او حیات ګل ته کوم دې سور شین سلام وعلیکم السلام او څوک او د کوم ځای نه پاس اسمان هاي ډېر خپل پروګرام دې په لومړي شرکت ته کنه جی پورا یو 200 کال کېږي چې حیات ګل ته شاواز نو اوریدو وای هغه کوم ځای نه خبرې کوم زه مازدي خبرې کوم کوارټر او بڑا ډېر پروګرام کې هرکلی خوشاله اوسئ آباد اوسئ موږ سره په پروګرام کې یو داسې تجربه نن راوستې ده چې خامخا به لطیفه سړی وي نو لطیفه به درته ووایو که نه جی او 93 ریډیو دلبر ماشاءالله ډېر ښکلی چینل دی که نه بالکل چې په دې دومره یخنۍ کې مثال تاسو راغلي موږ له چې کوم دی مزاج بدلوئ موږ له ښکلا راکوي موږ له چې کوم دی فرش موډ راکوي که نه جی ټول کریډ به زه سیف الله له حزب الله له ورکوم بالکل بالکل او باقي چې کوم دی لکه تاسو چې کوم ورغلي که نه او ماشاءالله الله مو د ډېر عمر سره لره کامیابو سره لره خو دا حیات ګل تعالی شاه نه دی جی دی به مخکې یوازې راتلي دا اوس یوازې ولې نه راځي یوازې یارېږم که نه ګوره د عمر تقاضا ده بوډاګان شو نو اوس یوازې یریږو نو عینکې مینکې دې چولې دي که نه عینکې مینکې مې اچولي عینکې مې مچولي مینکې مې مچولي نو سبا خو دلته کونټۍ بندوبست بیا کوم کونټۍ شته خاني کاکا سره ده یو ما سره دا څلور ګزې ډانګ نی ها او دوی ډانګونه شتار سره برابر دي ها بس الله خوشاله ساته که نه یو وړه غوندې لطیفه به وکړم بالکل داسې کار شی و که نه چې یو مریض هسپتال ته لاړو نو هغه نشه کېدو نه چې نشه کېدو نه نو ډاکټر ویل چې څه ورسره وکړو یار او ګیر تا تېره ملګري مو حق حیران و که نه هغه یو ملګري ول اواز ورکړو جی وایي راشه دا زما جرابې ورته ونیسه وږمه به کړي نو په خپله به نشه شي جرابو یې ډېر خوږ بین کو نو جرابو کې خو کمال دي که نه بالکل بالکل صحیح شو چې ډېره ډېره مننه دا خو ایئر فریشر سپری دی کې لګېدلی دي که نه یار بالکل ډېره مهرباني ملګري په پروګرام کې شاملېدو وروره ستاسو دا پروګرام دا به زم په دې ورځي انشاءالله او د حیات ګل تلاشه په روم ځان شته ما سره به انشاءالله دا ما هغه سټ نه کوي د اوزګارېدې را نه شي ها بس تاسو درې واړو ته دا سلمان شاه دی که نه او باقي ټول دینو ته ټول بڑا ډېر سلام ریډیو دلبر زنده باد سلام وعلیکم السلام بس نه کو که نه یو کال السلام علیکم وعلیکم السلام وای بیا څوک یې د کوم ځای دی نه به مده زنده باد والا وای بیا څوک یې دا نوم بیا والا نه مو کېدې
زینب د زینب زینب قضیه کېنه د خبرې کوانو ته په دې غوږونه دړلي مغه ګلسون لا لګ راکړه چې زه یې اورم دا هغه ټاپي او زینب زوی ښه طبیعت ښه دی بای جان تاسو څنګه شکر ناوې تم سلام وکړه که نه ناوې ته سپیشل سلام وایي زویانو ډېره رانه لري یاد بل ته یم د ښځو خبرې کې ګوتې ما بې مه راډانګه چپ کړه ډېره ته لري نو څه کې بۍ هلته ځې اوس وله په سر لاس چې یې په سر چې لاس کېدم نو دا زړه مې بس په دې چې دې مسۍ مې ولیدله نسۍ دې ولیدله خو دا جینکۍ ټولې د سپږو ډکې دي غر کول دي زه لاس را واپس را ټول کړم خیاط کول خو اوس هم ډک وي اوس بیا دا دغه کې ناست دی د خدمت یې اچولې دي دا اواز من ډېر ښکلی نه دی د چې زما اواز ناست دی خبرې مې نه کېږي دا ډېر ښکلی دی زما اواز مې هلکه په همدې موډ کې ښې که نه وایي چې ښکلی دی نو بس دې موډ کې ښیم والله زه دومره زور کوم که نه سم چغې وایم اواز مې نه راوځي دا چې دا خان دی دا بیبي خو د مرۍ نه نه نیسي دا بیبي ډېره خطرناکه بیبي ده نوکان راشي کله ورته بېبې ویم کله ناوې ویم جینۍ په کې لکه د چورلې تاوېږي د کورسۍ کې جینۍ ناوې به ورته ویم خانې کاکا مه ته جینۍ یس به ډېر خلک بس ناوې ته جینۍ وایي نو بس که بوډۍ شوی یم دا موږ ته قشان دي جینۍ جینۍ ښکاري خوښه زر کوجه غره په دې داړه دیوامه بس بل کار نشته ما طرف ته مخ راواړې نه دا مخو کوي راواړې او تیچی نظر والا بوډا تیرک ساتئ یس به زموږ په منځ کې ډېره فاصله ده موږ د هغه شنغرۍ بسونه یو بل ته نږدې نه شو تللی صحیح شوه زویه زینب لویه ښځه شي الله په امان اوکې بای الله په امان ډېره مهرباني دا اوس زموږ سره ټپي دي او دا ټپي چې کوم دي نو د خان افضل فیورټ ټپي دي ټپیزي دي ټپیزي دي او دا وره انجوای کې تاسو به چېرته هم نه ځئ موږ سره به اوسئ FM 93 سره به اوسئ اوسګار ترور سره خان افضل سره خاني کاکا سره او حیات ګل کاکا سره به اوسئ چېرته به هم نه ځئ حیات ګل تلاشا څه خیر خیر ته ډاکټر تنخوا پسې ګرځېدې ولورین بچا ویل ډېر ورپسې دا مسې مې وګرځېد خو پیدا یې نه کړو انشاءالله که ژوند وفا کړی به بل پروګرام له به موږ د ډاکټر تنخوا هغه مړ شوم که څنګه ګانه ده دا به زوی تا ته خامخا پلی کوو ټیک شوله زویه